بسم الله الرحمن الرحیم. د پلچرخي په زندان کې ښځې هره شپه په ډالرو په کرایه ورکول کیږي. نن ډیره ښکلې ویډیو درته لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پلچرخي په زندان کې ټولې بندیانې ښځې هره شپه په زرهاو ډالرو په کرایه ورکول کیږي. په دې جرم کې ټول لوړپوړي چارواکي شامل دي. بندیانې ښځې وایي چې زموږ لاس کې هیڅ هم نشته او څه چې راته ووایي نو باید موږ یې وکړو، ګنې په زور او زیاتي سره یې راباندې کوي. یوه بندي ښځه وایي چې موږ باندې هره شپه په زور تجاوز کیږي، که موږ یې ممانعت وکړو نو وهل کیږو او ټکول کیږو هم. هغه وایي چې موږ د حکومت او د خلکو څخه انصاف غواړو. د همدې په خاطر یو شمېر هیوادوالو لاریونونه وکړل او د کورنیو چارو وزارت نه یې وغوښتل ترڅو د پلچرخي بندیانې ښځې د کابل زندان ته انتقال کړي چې د ځایي چارواکو د عذابه خلاص شي.